قدرمنو موږ په هر ویډیو کې تاسو سره داسې معلومات شریکو چې تاسو ترې څه زده کړه وکړئ. په دې ویډیو کې هم تاسو سره داسې معلومات شریکو چې ځینې وخت انسان په داسې وخت کې چې د هغه نه څلور غلطیانې کیږي او هغه په ځان باندې نه پوهیږي. هغه غلطیانې کوم دي تاسو به په دې ویډیو کې وګورئ، ځکه چې دغه غلطیانې ډېرې ضروري دي چې یو خاوند یې وپېژني چې د دې نه ځان وساتي او خپلې ښځې سره دا غلط کارونه ونه کړي، ځکه چې ښځه چې ده هغه هم د ژوند ملګری وي او دغه غلطو کارونو سره د رزق تنګي راځي، په کور کې مرضونه، آفتونه، جنګونه او یو بل ته بدنیتي پیدا کیږي. نو د دې نه ځان ساتل پکار دي. په دې کې د ټولو نه لومبی چې کوم دی هغه خاوند چې کله خپل خواښې سخر ته کنځل کوي، یعنې خپلې ښځې ته کنځل کوي، خواښې سخر یادوي، ځکه دا خو عامه خبره ده چې په کمزوري باندې هر څوک لاس اوچتوي. نو ښځه چې وي هغه په کور کې کمزوري وي، یعنې د هغې د خپل خاوند په وړاندې دومره وس نه چلیږي، نو اکثره وخت خاوند په کنځلو کې خپل خواښې سخر یادوي چې دا ښه خبره نه ده. خواښې سخر چې دی هغه هم د پلار درجه لري او کوم انسان چې داسې کار کوي په هغه کور کې برکت نه راځي او برکت د هغه کور نه تښتي. نو داسې نه دي کول پکار. دویمه کومه خبره چې ده هغه ډېره ضروري ده، د دې نه ځان وساتئ. هغه په غلطه طریقه باندې خپلې مېرمنې سره مباشرت کول یا کوروالی کول دي. دغه مباشرت یا کوروالی کول چې دي دې سره هم د کور نه رزق تښتي، بې برکتي راځي او حتی چې دې باندې خو نکاح هم ماتېږي. نو د دې غلطۍ نه ځان ساتل پکار دي او داسې یو حکمت عملي خپلول پکار دي چې خپلې مېرمنې سره د هر طریقه باندې که کوروالی کوي نو مخې ته ورسره وکړي شي. نو دا د ځکه تاسو ته وایم چې ځان د دې غلطیانو نه وساتئ. او درېیمه خبره چې ده هغه دا ده چې ښځې خاوند ته پکار دي چې د یو بل احترام وکړي. خاوند ته هم پکار دي چې ښځه خپله پراپرټي ونه ګڼي، یعنې داسې ونه کړي چې ښځې سره هره زیاتې کوي نو هغه به د حق وي. داسې نه ده، بلکې که یو انسان خپلې ښځې ته هغه حقوق ورکړي چې هغه ورته اسلام ورکړي نو کور به جنت جوړ شي. نو قدرمنو اول د خپل ځان او بیا د ټولې ټولنې اصلاح کولو دپاره تاسو هم خپل کردار ادا کوئ. دغسې معلومات که هر کله تاسو ته په لاس درځي نو خپلو ملګرو سره، پښتنو سره شریکوئ چې دا معاشره او دا پښتانه د دغسې بېهوده کارونو نه ځانونه وساتي او یو ښکلې زندګي تېره کړي.